سلامونه ملګرو، په دې هیله چې تاسو به روغ و جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. راشید خان نړیوال ریکارډ جوړ کړ. دا چې راشید خان کوم ریکارډ جوړ کړی دی او څه یې کړي دي دا ټول درته بیانوو، خو که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو مهرباني وکړئ د ویډیو کتو نه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. راشید خان په شله ورځ کرکټ نړیوال ریکارډ جوړ کړ. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د دریو ورځنیو سیالیو دوهمه شله ورځه لوبه د کرکټر نیویډا ایالات په کرکټر نیویډا لوبغالي کې ترسره شوه. لوبه د افغانستان پر وخت د ماسپښین په 1 بجه پیل شوه. دا لوبه په سټار سپورټس هم په ژوندۍ بڼه خپره شوه. افغانستان په دوهمه لوبه کې هم آیرلند ته په 21 منډو ماته ورکړه. خو آیا د راشید خان له ریکارډه خبر یاست؟ راشید خان هغه څوک دی چې اوس په شله ورځو نړیوالو لوبو کې 14,003 ویکټې ترلاسه کوي، چې دا د نارینهو شله ورځو کرکټ تاریخ کې د هر بالر لپاره تر ټولو ډیر ځلې 3 لوبغاړي سوځول دي. د راشید وروستۍ لاسته راوړنه دا ده چې هغه اوس د سریلانکا لیست ملنګا او د پاکستان له عمرګل څخه مخکې شوی دی، چې د سریلانکا ملنګا او د پاکستان عمرګل هر یو 12 ځله 3 ویکټې اخیستې دي. نو اوس چې راشید خان 14 ځلې 3 ویکټې پوره کړې نو په دې سره راشید خان اول مقام خپل کړ. دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ.